سلامونه. د دې دنیا به څه ظلمونه یا د دې وخت به څه ظلمونه وي. مولانا خانزیب صاحب د انجینیر مارټین د کتاب نه را نقل کړي چې د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې په کابل کې یو هلک او جینۍ په میینتوب باندې واده کول غوښته او د کوره تښتېدلي و، هند ته د تښتېدو کوشش کوي، یعنی د موجوده هندوستان ته. نو د تېښتې په دغه کوشش کې ناکامه شوي وو او نیول شوي وو د سرکاري اهلکار د اړخه، او بیا امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې کړی شوي. نو انجینیر مارټن لیکي چې د امیر عبدالرحمن خان د ظلمونو حالت دا و چې جینۍ یې په ایشېدلي دیګ کې ور واچوله، د پخلي په دیګ کې، او ښوروا یې ترې جوړه کړه او هغه ښوروا یې په هلک باندې وڅښله. یعنې هغه یې مجبوره کړه چې په زور باندې د هغه جینۍ د غوښو نه، د هغې د وجود نه دغه کومه ښوروا چې د هغه هم وڅکي او دغه غوښې هم وخوري، او بیا وروسته دغه هلک سر غوڅ کړه. یوه خو دا د ده و چې د ظلمونو دا حالت و. والله اعلم بصواب، خدای خبر دی. خو دا خانزیب صاحب د مارټین د قوله نقل کړي دي. او بل دا چې دی په خپله بیا د جینکو دومره شوقي و چې محمد علي قصوري لیکي چې عبدالرحمن په حرم کې 900 وینځې وې، زیاتره ښایسته جینکۍ، او زیاتره پکې دا د نورستان نه، اوس ورته نورستان وایي او پخوا ورته کاپیرستان وایو، د کیلاش چې پکې پاتې کېدل، نو چې زیاتره پکې د هغه سیمې وې. محمد علي قصوري د حوالې نه بیا خانزیب صاحب دا هم را نقل کړي چې د دغې باره کې چېرته پوښتنه وشوه چې دا څنګه په حرم کې د اینځې په څه حیثیت باندې ساتي، نو ورته وویلی شل چې دا کاپرستان یا کافرستان چې کوم دی، د نورستان خلک دا د غلام محمد چرخي په زور باندې د مسلمانان کړلي. هغه به څوک کمانډر و یا عامل به و یا نګران به و، هغه په زور مسلمانان شوي دي. نو اوس د مسلمانېدو نه وروسته امیر عبدالرحمن خان د دغه ټولو خلکو، د دغه ټولو ښځو او جینکو ځان والي ګڼي، وارث، لکه بطورې وارث دغه ښځې، دغه بچیان، دغه جینکۍ، دغه ماشومانې، او دی ځان والي ګڼي، سرپرست ګڼي. نو بطور سرپرست دا په نورستان کې اوس د خلکو ذمهواري ده د نوي مسلمانانو چې ټولې جینکۍ دلته راولي، او کومې چې ښایسته وي نو هغه دې ځان سره پاتې کړي، خوښه شي، او کومه چې خوښه نه شي نو هغه بطور سرپرست بیا بل ته ور واده کړي. غوسې او خفګان نه، کنځل هم نه، دا صرف هسې مې بېګا مې ولوسته، کیدای شي هغه ډېر وړاندې لیکلی، دغه بلاګ یا مختصر غوندې فیسبوک کې لیکلي وو، خو چونکې ما بېګا لوستي وو، هسې مې نن ټوله اوس په مزغو کې تاوېده چې ظلمونه پخوا هم وو، ظلمونه اوس هم دي، او مینانو سره واقعي دا ډېر تاریخي او ډېر کریه غوندې عمل دی. یعنې یو سړی یو مین په دې مجبوره کول چې هغه د خپل محبوب یا محبوبې غوښې وخوري، یا د هغې د غوښو نه، د هغې د وجود نه جوړې ښورواګانې وڅکي، نو دا ډېر ظلم دی. په تاریخ کې باچایانو هم کړی او نوابانو هم کړی، په لویو خلکو کړی دی، بالخصوص د مینانو سره خو بیا په خاندانونو کې هم دغسې حرکتونه شوي دي. دا واقعي ډېر زیات دردونکې غوندې قصه وه. هسې مې وغوښته، په زړه مې ونه چې هغه ډاکومنټ کړي ده، پښتو ته یې ژباړلي ده. هسې خو انجینیر مارټن دغه کتاب آنلاین پی ډي اف کې موجود دی، تاسو کولی شئ چې ویې لولئ. خو نو ما غوښته چې په ویډیو کې هم د خلکو محفوظ شي. بس یو واقعه ده، په اسانو ټکو کې، په روانو ټکو کې هغه خلک چې لوست نشي کولی په انګریزۍ کې یا پښتو کې، نو هغوی ته په ویډیو کې د اورېدو په شکل کې خبرې شي. د وخت راکولو او د اورېدو یو جهان مننه. کورم ودان.